الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. درود شریف ہوئے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. زما عزت مندرونو در ربیع الاول مبارک میاشت شروع شوه ده او دا په اسلامی میاشتو کې هغه میاشت ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا دراتلو پیدایش او ولادت سره تعلق لري. مسلمان د پاره دا میاشت ډیره د سعادت برکت او د خوشاله ده. د دنیا عام زمونږ د خلقو دا یو فطری تقاضاوي چې په کومه میاشت کې انسان پیدا شوي هغه میاشت راشي نو دی خوشاله یو په خپل پیدایش سالګرو خوشحالي کوي. کله چاوس کیږي که نه کیږي خو چې ورته یاد شي چې په دې ورځ پروس کال پیدا وم بل مخکې پیدا وم دې میاشت کې او دا زما 10 کالو شو 15 شو 60 شو 40 شو نو اسی فطری تور انسان په خپل زړه کې خوشحالي محسوسوي. د دواړو جهانو مبارک سردار چې د دې جهان د پاره یو لوی رڼا ده او زمونږ استاد عظیم محسن دی او د الله عظیم القدر او عظیم المرتبت پیغمبر دی. د ربیع الاول په دې میاشت کې غي دنیا ته تشریف راوړی دی. مسلمان لپکار دی چې د حضور پاک دنیا ته پراتلو د خپل خوشاله اظهار وکړي. زمارونو عموما مسلمانان رونه په دې میاشت کې جلسې کوي پروګرامونه کوي او د نعتخوانه او د وعظ او د نصیحت مجالس جوړي. نیت د مسلمان کداوی چې د نبی علیہ السلام مبارک سیرت بیان شي او خلق دی ووري. نیت د مسلمان کداوی چې د حضور پاک د حالاتو او د سیرت او د تاریخ نه خلق خبر شي. نیت د مسلمان کداوی چې د خپل خپل پیغمبر د حالاتو او د هغې د خپل شان ذکر خلقو توشي او د خلقو د حضور پاک سره مینه محبت نورم زیات شي. نیت د مسلمان کداوی چې زه د خپل پیغمبر په دې راتلو د خوشاله اظهار وکم چې الله خوشاله شي. او نیت د مسلمان کداوی چې د نبی علیہ السلام متعلق یو خیرات وکم چې د هغې ثواب هغې ته ورسي. زمارونو کدا نیت د مسلمانی لکه انشاءالله د دې مرګرو زمونږ هم دغه نیت دی نو د عبادت دی او که نه تاسو نه تپوس کوم د الله خوشحالول عبادت دی. د حضور پاک حالات بیانول د عبادت دی. د حضور پاک سره د مینې او د محبت یو مجلس جوړول د عبادت دی. د نبی علیہ السلام صفت کول د عبادت دی الله کړی دی. او د حضور پاک مبارک پراتلو د خوشاله اظهار کول د عبادت دی. او بیا که څوک صدقو کی او خیراتو کی او د هغې ثواب د دواړو جهانو سردار ته د هغه بیبیانو ته د هغې صحابه مبارکو ته وبخي د دې نه لوی عبادت بل کم دی. نو زمونږ او ستاسو دا ناستا دا خالص د عبادت په نیت ته او یو عظیم عبادت کې ناست یو. پروردگار دې زمونږ او ستاسو د عبادت په خپل دربار کې قبول کړي.